فکر کوو یو هیواد تصمیم نیسي چې واشنګټن په اتومي سلاح وولي او په آسمان کې د اتومي سلاح نه په اصل کې دا سروکی جلا کیږي او مستقیم د هوا نه راځي د واشنګټن په لور او دلته یو ستر انفجار کیږي. د دې انفجار نه چې کومه ګرمي خپریږي دا د لمر سترګې د ګرمۍ نه شدیده ده، تقریبا 100 میلیونه درجې، او د دې له امله هر هغه څه چې نیم مایله دلته یي ټول ایرې کیږي یا د ایرو نه بدتره رانجه کیږي. د هغې نه وروسته د دې ګرمیو یوه ضربه 15 مایله نور هم ټولې سیمې سوځوي او تر دې سیمو پورې ځي او د دې ترڅنګ یوه فریکونسي تولیدیږي چې دا فریکونسي هم وژونکې ده او کولی شي ډیری خلک له منځه یوسي. اما یوازې دا نه، د دې انفجار نه وروسته په آسمان کې ځینې وریځې پیدا کیږي او دا عادي وریځې نه دي، بلکې دې کې هم د اتومي سلاح زهرجن مواد دي چې کولی شي انسانان، نباتات او حیوانات ټول له منځه یوسي او دا ککړه هوا تر زرګونو کلونو پورې پاتې کیږي. د امریکا په نظامی بیړیو کې د اتومي سلاحو یو بم 8 د دې سروکو لري او که 8 واړه په یو هدف ولګیږي په مکمل شکل هغه ښار یا هغه ځای تر زرګونو کلونو پورې نور د ګټې نه دی. او د همدې امله د نړۍ سیاسون کوشش کوي چې بشریت د اتومي سلاحو د جګړو نه وساتي او نورو هیوادونو ته اجازه ورنکړي چې له دې سلاحو ډیرې جوړې کړي. ستاسو یې په اړه نظر څه دی؟ حتما راته ووایاست.